बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुहतरम कतूनको दा दولسم لیکچر دی د مایکروسافت ورډ او په دې کې مونږ کمانډونه وایو د پیج لیاوټ د ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ او دا ټلۍ نشان وهئ چې تاسو ته نوي ویډیو اپډیټس راځي او د نورو ملګرو لپاره شیر کول هم شي او که دا ویډیو مو خوښه شي نو لایک یې کړئ او که څه پوښتنې وي هغه په کمنټس کې لیکلی شئ یا څه مشورې وي او یا په واتساپ کې په آفلاین میسج په ذریعه راستولی شئ او د دې ویډیوګانو تاسو ته کوم ډي وي ډي پکار یا تاسو ته په میموري کارت کې پکار نو دا تاسو ته د شاه کمپیوټر نه ملاویدلی شي شاه کمپیوټر دا ایډرس کانټیکټ نمبر دی او دې نه علاوه د نور پروګرامونو د اپریټینګ سیستم د نیټورکینګ وغیرہ ویډیوګانې هم تاسو ته په یوټیوب او ډي وي ډیانو وغیرہ ملاویږي اوس پر راځو موږ خپل لیکچر طرف ته نن لیکچر د پیج لیاوټ متعلق په پیج لیاوټ کې مختلف کمانډونه دي لومبه کمانډ دی تیمز خو تیم کمانډ که تاسو اپلای کړئ نو پته نه لګي چې څنګه اپلای کیږي د پر تیمز لپاره لیک ضرورت دی چې تاسو پیراګراف ولیکئ په دې کې څه هیډینګز جوړ کړئ اوس موږ ته هیډینګ ورکو لږ زومینګ کوو هیډینګ تاسو طریقه ویلي دا هوم ته ولاړ شو لیول ته ورکو هیډینګ 1 د هیډینګ شارټ کټ هم دی تاسو ورکولی شئ الټ شیفټ او دا ایروز بټن ورکولی شئ لیفټ ایرو چې ورکوئ نو دا به غټ هیډینګ ته وړي او که رایټ ایرو ورکوئ نو هیډینګ به وړوکی کېږي 9 لیولو پورې نو موږ دلته هیډینګونه ورکړل دا هم هیډینګ ته کنورټ کوو هیډینګ 3 مو ورکو او دین علاوه یو ډرایینګ هم جوړ کړي چې موږ ته د تیمز کمانډ صحیح پته لګېدی شي چې تیمز کمانډ څه تبدیلیانې کوي زموږ په فایل کې نو انزرټ ته ولاړ شو یا شیپ پکې هم واچو دا شیپ مو واچولو اوس ولاړ شو تیمز کمانډ ته په تیمز کمانډ کې تاسو ګورئ چې مختلف تیمز دي کم پیټرن تاسو کلیک کوئ کم سټایل ما کلیک کوئ نو تاسو ته هر څه هغه بدلېږي په فایل کې د لیک سټایل هم بدل شي او د هیډینګ رنګونه خو لا موږ نه دي ورکړي هیډینګ رنګونه موږ د هوم نه ورکړو دلته ولاړ شو کلر ته یا سټایل ته ځو او یو سټایل ورکړو ماډرن سټایل مو ورکړو کلرونه دغه دي اوس موږ دلته تیمز نه بدلو د تیم نه ګورئ څه بدلېږي تیم نه د هیډینګونو کلر هم بدلېږي د لیک سټایل هم بدلېږي د ډرایینګ سټایل او کلر هم بدلېږي که صرف رنګونه بدلو په دې به کلیک کوو دا به صرف کلرونه بدلوي او دا څه که د لیک سټایل بدلو د لیک سټایل بدلېږي د ټول فایل او که د ډرایینګ سټایل بدلو نو تاسو وګورئ د ډرایینګ د لاینونو ته وګورئ دا ورسره نری کېږي غټېږي یا ډبل کېږي نو په تیم باندې دا کارونه کېدی شي او که تاسو غواړئ چې دې کې تاسو د خپلې مرضۍ رنګونه اچوئ او دې نه یو تیم جوړول غواړئ هغه بیا سیو کول غواړئ نو څه مو خوښي هغه تبدیلیانې وکړئ دې کې او بیا د دې تیم دا د لپاره بل تیم جوړوي نو بیا ولاړ شي سیو کرنٹ تیم چې کوم تاسو کلرونه سیټ کړل دې ته نوم ورکوئ نوم ورته ورکولی شئ اے بي سي څه نوم ورکوئ د دې THMX دا ایکسټنشن دی او د دې خپل فولډر دی ډاکومنټ ټیمز او په دې کې دا موږ سیو کړو اوس کله موږ ته دغه تیم پکاري نو لاړ به شو پیج لیاوټ ته پیج لیاوټ کې تیمز وګورئ زموږ د 2 تیمز پکې راغلي دا یو اے بي سي دی او دا د MS Word خپل تیمز دی او یا داسې هم کولی شو چې د office.com نه نوي تیمز هم راوختی شو دا کان کو نو دې لپاره بیا د لکه اپډیټینګ غواړي او دلته بیا یوز ریکمنډډ سیټینګز ورکو دې به اپډیټس وغیره راولي نو فلحال موږ سره د اپډیټ د دې آف دی نو که اپډیټس وي نو تاسو بیا نوي تیمز هم دې په ذریعه باندې راوستی شئ براوز فار تیمز او که تاسو نور تیمز ته سیو کړي وي نو هغه تیمز هم راغشتی شي هم په دې فایل باندې اپلای کولی شئ ښه بیا دې نه پسته مارجن غیر چاپیره خالي ځای ته ویل کېږي دا کمانډونه په فایل کې هم ډسکس شوي دي دلته یو ځل لږ بیا به هم ریویو کوو مارجن مختلفې مارجنې دي نارمل 1 انچي مارجن وي 1 انچ غیر چاپیره 1 انچي خالي ځای وي او نیرو نیم انچي وي ماډریټ او وایټ او سیدر کړی دي د ټاپ لیفټ بره ګس طرف ته خي طرف ته لاندې څومره فاصلې دي در کړی دي
او میرر مارجن استعمالي کتاب شکل ته ولې د کتاب یو صفحه د بلې صفحې عکس وي د دې مارجن هم عکس وي. دا سي افس 2003 مارجن کې ساتونه ده پر دا سلیکټ کولو شو او بیا کسٹم مارجن دې په ذریعہ مونږه د خپل مرزي د خپل خوخه مطابق مارجن سیټ کولای شو. لکه دا ټاپ نوز دی کې 1 انچ مارجن دی زه غواړم 1 انچ دی شي. دا سه باټم نور کولای شو انساید آوټساید موږ دلته مارجن ورکړل د میرر مارجن. نو میرر کتاب شکل ته ویل کی چې د کتاب شکل کې کوم مارجن دی لپاره دای ورته راوسته د انساید آوټساید. دا انساید مارجن دی په کتاب کې دننه ساید ته چې کوي دا بل آوټساید دی. دا سه ګټر بیا د ګندو لپاره زیات ویل کی چرته موږ باندې کو او ګټر پوزیشن هم بدلول شو خو کتاب کې دا لیفت وی او کوم غواړو چې دا د ساده صفحه شي نارمل څنګه موږ هم کم نوټس وغیرہ جوړو دا زیات تر ون ساید نو ون ساید کې بیا د ګټر پوزیشن هم بدلول شو. ګټر ټاپ نمبر کول شو د لیفت نمبر کول شو رائټ نمبر کول شو انګلیش لیفت نه اردو وغیرہ رائټ نه او د ټاپ نه هم اردو انګلیش استعمال دي شي. देखिए पेज څنګه ورکو پورټریټ وی یا لینډسکیپ پلن صفحه ته پورټریټ وګړي صفحه ته وي. دا پیجز تاسو کوته ملټیپل پیجز چې کله ډېر صفحه راځي په کم شکل دی راځي دا میرر شکل کې یا 2 پیجز پر شیټ په یو کاغذ 2 صفحه راځي وړي وړي وي او دا بیا بک فولډ د شکل کې دی. देखिए بیا شیټ پر بوکلیټ څومره صفحه ګوري سلور صفحه نو په یو کاغذ به سلور صفحه وي اته 12 وغیرہ نو نارمل موږ چې زیات کم پرنټینګ کوو دا نارمل یو پیج باندې وی او اوس پورټریټ غواړي یا لینډسکیپ غواړي بیا ته یو بل کمانډ هم درکړی دی چې دا کمانډ د صفحې کم سایز موږ کو دا مارجن مو اپلای کو دا پسې اپلای کو اپلای ټو هول ډاکومنٹ په ټول فایل اپلای کو یا دیس پوینټ فارورډ د دې فایده دا ده چې موږ دا پیج سیټ اپ کو او د کې لک پیجونه جوړو دا موږ سره د کې تو پیجونه شول. اوس غواړم چې دا دریم پیج دی بل سایز کې وي دا چرته چې موږ کر سر کلیک ته نو بیا بلار شو او ما سه دلته نم پلی شو نو زه غواړم چې دا سایز بدل شي یا د مارجن بدل شي دلته ورکو سایز مرته بدل کو او دلته ورکوم this point forward اوکے ورکو نو چې کوم ځای ما کلیک کړو هغه نه پس صفحه بدل کړه نو ما چرته کلیک کړو نو هغه صفحه بدل کا او نور زړې صفحه او ما غزور سیټینګ مطابق دي او غواړو چې نه ټول صفحه داسې شي نو یا تاسو سم طریقو خیره چې دلته نتلی شو د مارجنونه یا دې ځای نتلی شو نو موږ غواړو چې نه ټول صفحه دی یو شان شي دلته موږ صفحه سایز ورکړو صفحه سایز موږ ورکو لیټر ورکو یا F4 ورکو او دلته نارمل ساتو او دې سیکشن نه بلکې هول ډاکومنٹ دلته نمبر کو یا په پیپر کې موږ غواړو هول ډاکومنٹ دی او صفحه موږ سره وګړه په کار د پورټریټ ورکو اوکے ورکو نو ټول صفحه او ما سایز تراشي دا سیدا سایزونه دي دلته نم بدلول شي دا سایزونه تاسو ته درکړم دي کم کم سایز په کاری دا د پرنټر مطابق د خپل راځي کم ټایپ پرنټر یک A3 سپورټ پرنټر A3 غټه صفحه ته لیکيږي د دې پلنواله 11.96 انچ ته اوچتواله 16.54 دی او دغه سي د لیټر سایز اتنی منچي دی نو چې کوم پرنټر انسټال کړی دغه مطابق په صفحه راځي او که تاسو نور د صفحه سایز د خپل مرزي مطابق بدلوي نو مور پیج سایز تلار شي تاسو د صفحه سایز بدلول شي د لکه یو لسنچي د موږ د لسنچي شي. پیج سورس دا بیا پرنټر د لپاره ده چې پرنټر کې مختلفه خانې وي مختلفه ټریګانې وي نو تاسو دا سه کول غواړئ چې رومبه پیج بده د یو خانې نه راخري او په پرنټر کې نور خانې وي نور ټریګانې نو نور پیجونه بداغې نه راخري. خدام this selection او apply to whole document یا this point forward this section دا په section کار کوي section مخکې روان دي او this point forward تاسو وی چې کوم ځای نه کرسر کړی کې هغه نه پس په اپلای کیږي او whole document په ټول فایل به اپلای کیږي دنه پس موږ اوکے ورکو. هدا کې لیاوټ کمانډ په لیاوټ کمانډ کې تاسو section جوړول شي نو section موږ سره روان دي په بریکس کې ها بیا د نیکسٹ اورینټیشن کر صفه وګدا ساتي یا پلان ساتي پلان ته لینډسکیپ لکېږي نو تاسو ټول پیجونه وګورئ دا اوس لینډسکیپ شکل کې دي او کو پورټریټ غواړي پورټریټ شکل کې ورازي هدا نه پس بل کمانډ د موږ سره د کالمز کالمې ساتي
لکه څنګه په رسالو کې یا اخبار کې کالمونه وي نارمل پیج کې موږ سره یو کالمي او که موږ غواړو چې دا دی دوه کالمي شي یا د درې کالمي شي نو لیک به ولکو او بیا کالمو کې تقسیمول غواړو نو بیا ولاړ شو کالم ته سو کالمو کې غواړو 2 کالمز یا درې کالمو کې غواړو 3 کالمز شو یا لیفت سایډ ته ګس طرف ته وړو کې کالم وي او یا رائټ سایډ ته وړو کې کالم بلبلوي کالمي نو اوس موږ 1 کالم ورکو یا ډېر کالم جوړو نو د 3 نم کول شي یا مور کالم سوالار شول ته نه د خپل خوخه مطابق څومره کالم غواړو اب ورکو دا کالم وسنګ راځي دا به د لیفت نه یا رائټ نه اردو عربی د لپاره مونږ خي طرف نه کوو یا پښتو ته او نور انګلیش ګس طرف نه لاین بټوین کمنس کې غواړو د لاینونو د ماشي لاین نمبر کول شو بل پکې آپشن آن دی ایکوال کالم ویټ چې د دې پلنواله به یو برابرۍ پلنواله او درمیاني فاصله نو دا مونږ غواړو چې یو برابر دی نه وي نو د خپل خوخه مطابق مونږ دلته پلنواله یا درمیاني فاصله کمول زیاتول شو بیا د اپلای ټو هول ډاکومنت دا اوس په ټول فایل اپلای کیږي او کې ورکو ټول فایل وا کالم دغه شي او کوم غواړو چې نه دا موږ په خاص کالم باندې دا کمانډ اپلای کوو سلیکشن وکړو بیا بلار شو کالمز تا مور کالمز ته لاړو دلته موږ کالم ورکلې درې نو یو موږ الریډي دا لیک سلیکټ کړی دی نو ماغه مطابق د خپل راوستو اپلای ټو سلیکټډ ټیکس کني په خپل خوخه ورکول شو لاین بټوین ورکو او بیا وکي ورکو خداشل د کالم کمانډونه دینه پس فرازو بریکس تا بریکس په لکېږي په بریکس کې مختلف کمانډونه دي په بریک کې رومبه ده پیج بریک دې ته ویل کېږي چې دا یو صفه موږ دومره ولیکلا خو اوس غواړو چې دې صفه کې نور لیک نه کوو بلکې بل صفه نوې صفه شروع کول غواړو نو پیج بریک وکلیکو نو دا بل صفه جوړه کی یا د دې شارټکټ ته کنټرول سره انټر وخی نو نوې صفه به جوړي دویم کمانډ دی بیا کالم بریک اله کار کوي چې تاسو سره کالم وي نو اوس موږ سره د کې مختلفه کالمې دي موږ تاسو کارو کو دا ټول بعد کالمو کې تقسیم کو 3 کالمز ورکو نو تاسو ګورئ د کالم دا اصول له چې دا کالم که تاسو دې کې لیک کوئ نو دا لیک په لاندې رواني او تر کومه پورې چې د اخر ته نه رسیدلې نو د بل کالم ته باندې ځي لیکن موږ غواړو چې نه د بل کالم ته لاړ شي لکه یعنی بل کالم نه جوړ شي نو د لپاره موږ لاړ شو کالم بریکس ته لاړ شو بیا بریک کالم بریک ورکو او کالم بریک چې ورکو بل کالم ته ولاړ شو یا کده دې شارټکټ استعمالو نو کنټرول او شیفت انټر ووخو نو بل کالم ته ولاړ شي اوس موږ ټول د لیک په یو کالم کې راوستل غواړو دلته ولاړ شو کالم ته بیا 1 ورکو ټول لیک به سلیکټ کو او 1 مور کړو اوس په دې کې موږ یو ډراینګ هم جوړو شیپ جوړو پکچر وی چې سم وی نو اچول شو کې موږ شیپ پکې اچو دا مو اچولو شیپ اوس ګورئ که موږ غواړو چې که موږ انټر ورکو نو ګورئ دا شیپ مثلا لاندې روان دی لیک هم لاندې شي موږ غواړو چې نه دا لیک ته لاندې لاړ شي شیپ ته خپل ځای پاتې شي نو دې لپاره کمانډ دی ټیکسټ ریپینګ کمانډ ورکول شي او یا د دې شارټکټ ورکول شي شیفټ انټر سره وګورئ لیک لاندې روان دی او ډرایینګ په خپل ځای پاتې شو نو دا شول درې کمانډونه پیج بریک کې او بیا دی سیکشن بریک ویل کېږي حصو ته لکه څنګه موږ سره په مختلف سیزونو کې سیکشن وي تقسیمول لپاره موږ سیکشن جوړو داسې موږ یو فایل هم تقسیمول شو او سیکشنو په ذریعہ دا موږ سره یو فایل دی نو کلم چې تاسو فایل کې لیک کوئ نو بای ډیفالت په دې کې یو سیکشن رواني اوس موږ یو نوې فایل جوړو نوې فایل مو جوړ کو دې کوم پیراګراف سولیکل نو دې کې تاسو ګورئ اوس موږ سره درې پیجونه دي خو سیکشن 1 دی یو رومبه سیکشن دی کوم څومره پیجونه جوړو د بس سیکشن 1 تر کومه پورې موږ سیکشن بدل کړي نه سیکشن موږ ډیره لپاره بدلو کومه بس بیل سیکشن کې څه بیل لیک کول غواړو بیل پیج نمبر ور کول غواړو یا نور څه زموږ ضرورت نه د لپاره موږ سیکشن جوړو د سیکشن جوړولو مختلفه طریقې دي یو طریقه دا ده چې لاړ بشو سیکشن بریکس ته نیکسټ پیج به وخو لاړ بشو د بل پیج ته او ورکې به سیکشن هم بدل کی ولې موږ ورکړه نیکسټ پیج نو نیکسټ پیج کې سیکشن بدلېږي یا موږ غواړو چې خانوز دا کار کوو چې د سیکشن کې هم لګ لیک کوو چې د سیکشن په استعمال لګ مکمل پوه شي نو دې کې موږ د لیک کاپی کوو او پیس مو کولو 2 صفحې مو جوړ کی او 2 صفحې جوړیږي یا سو هم تاسو جوړول غواړئ سیکشن مو هم دا غوښتو می تر کومه پورې سیکشن مونږ بدل کړی نه بل سیکشن هم بدلو بیا ولاړ شو
نیکسٹ پیج ته بل سیکشن په بل صفحه کې بدل شو. شپږمه صفحه کې سیکشن نمبر 3 شو. په دې کې اوس مونږ کار کوو. نو اوس د دې ټولو صفحو لږ لري نویو کوو چې مونږ ته په اسانه پته لګي. مونږ سره جوړې شوې و صفحې جوړې شوې. په دې کې لومبۍ 3 صفحې چې دي په لومبي سیکشن کې دي او باقي 2 صفحې باقي 2 سیکشنو کې دي. اوس مونږ داسې کوو چې د دې مونږه دته بارډر لګو. نو لاړ بشو پیج بارډر ته. صفحو ته بارډر لګو. دلته لاړ شو پیج بارډر ته. دلته نه دا بارډر ورکول شو او کنه بیا موږ ته آرټ والا بارډر په خاطر دا آرټ والا بارډر دی. په دې کې موږ یو بارډر خو دلته نه غټواله ورکول شو بیت ورکول شو بیا بوکې ورکو. نو تاسو وګورئ په وړو صفحو باندې عمدغه یو شان بارډر رالو. نو سر د سیکشن فیدې ته ګورئ چې موږ په سیکشن په ذریعہ څه کولای شو. پیج بارډر ته بلار شو. دلته موږ غواړو چې صرف په یو سیکشن دی بارډر اپلای شي. نو موږ یو بارډر خوښ کړو دا او دې کې ورکو اپلای ټو دیس سیکشن. اوکې ورکو. نو صرف په یو سیکشن دی اپلای شو. نو موږ داسې کولی شو چې د نورو سیکشنو ته نور بارډر ورکول شو نور پیټرن کې. نو دې کې موږ خوښ کړو دا پیټرن او ورکو دیس سیکشن. اوکې ورکو. دا په دې سیکشن اپلای شي او دا سه پیج بارډر ته یو دیم قسم خوښو. په دې کې هم ورکو موږ دیس سیکشن. نو څو کوي د هر سیکشن بیلې بیلې بارډر شي. نو یو خدا سیکشنو دا فایده ده او یو بل فایده هم تاسو خیمه چې د سیکشنو په استعمال مکمل پوه شئ. بل فایده دا ده چې کومه پیج نمبر اچول غواړو. انسرت ته بلار شو. پیج نمبر تاسو تفصیل سره ټاپک ویل دی. نو دې کې موږ پیج نمبر غواړو چې په ټاپ کې راشي. په ټاپ کې یو سټایل وخو. په دې سټایل کې مور کې نو تاسو ګورئ. نو پیج نمبر د لپاره بیا موږ اسکیپ بٹن ورکو. اوس دا پیج نمبر ټولو سیکشنو ته یو شان دي. په دې کې هیڅ قسم فرق نشته دی. لیکن موږ غواړو چې نه موږ په هر سیکشن کې چې بیل قسم مضمون لیکل غواړو او بیل استعمال وي. نو موږ غواړو چې د هر سیکشن پیج نمبر دې بدل شي. نو 1 نه 3 پر خدای یو سیکشن دی او دا اوس دویم سیکشن دی. د سیکشن پته موږ ته لګي د دې سینا. نو موږ غواړو چې دویم سیکشن دی نو د دې پیج نمبر دې بدل شي. نو بیا ولا شو انسرت پیج نمبر فارمیټ پیج نمبر. اوس غواړم چې دویم سیکشن نمبر و بدلی شي. اے بی سی الفابیټک برا شي. شروع به سره شي. نو سٹارټ 8 باندې کلیک کو. نو دې سیکشن کې بده چالو شي د ا نه. اوکې ورکو. نو څو دا سیکشن کې ا او بل بی 2 صفحې دی پکې. اوس درېمه صفحه پکې نشته خو کوم داسې کول غواړو چې تل موږ لیک کول غواړو. څومره لیک مونږ کوو. نو ګورئ دا به اوماغه پیج نمبر اوماغه سټایل کې لکه اے بی سی الفابیټک دی او دا اوماغه یو سیکشن کې لکه دویم سیکشن کې رواني دي. او کوم غواړو چې دریم سیکشن هم پیج نمبر بدلو. نو دریم سیکشن کې وکلیک کو. دا دریم سیکشن کې مونږ کلیک کړو او دې کې مونږ غواړو چې پیج نمبر سټایل بدل شي. نو بیا بلار شو انسرت تا او بیا پیج نمبر فارمیټ پیج نمبر. نو په دې سیکشن کې غواړو چې را دي شي رومن کې او بیا ورکه سٹارټ 8 چې مطلب دا ځان ته سیکشن د 1 نه شروع شي. او که تاسو غواړئ چې بل سیکشن سره د رواني جاری دی نو بیا کنټینیوس فرام پریویس سیکشن ورکول شي. اوس با اوکې ورکو. سٹارټ 8 وکلیک کو بیا اوکې ورکو. او د دې سیکشن ځان ته پیج نمبر شي. نو دې سیکشن په دې تاسو کتل چې موږ بیل بیل بارډر ورکړی شوی او بیل بیل پیج نمبر سټایل ورکړل او بیل بیل پیج نمبر هم ورکړي. نو دا شو موږ سره د سیکشن استعمال. د سیکشن تاسو طریقه مو چې سیکشن جوړیږي څنګه. اوس د سیکشن جوړول یو بل طریقه وایو چې دا سیکشن خو جوړېدو په یو صفحه کې. اوس موږ بل سیکشن جوړو په یو لاین کې. اوس موږ سره د لاین نمبر 1 موږ غواړو چې بل سیکشن جوړیږي چې په بل لاین کې جوړ شي. نو بیا ورکو کنټینیوس. نو تاسو وګورئ لاین نمبر 2 ته کرسر لاړو او سیکشن هم ځان سره چینج کو. خو موږ د دې کې داسې نشو کولای چې د بیل سیکشن بیل بارډر شي. ولې چې هغه پیج د پاره او د پیج بارډر د پاره کبه دې کې تاسو بیل بارډر لګول غواړئ هغه د پاره تاسو په هوم کې پیراګراف د پاره کوم بارډر استعماليږي هغه مویل دي. ته په ځای تاسو بیا بیل لاین ته یا بیل پیراګراف ته بیل بارډر ورکول شي. خاصه شول موږ سره د سیکشن دویمه طریقه او یو دریمه طریقه وایو. دریمه طریقه دا سي دا چې لار بشو سیکشن ته او سیکشن بریکس کې به درېمه طریقه ورکو ایون پیج. ایون جفت نمبر ته ویل کېږي او 8 تاک ته ویل کېږي. اوس موږ 8 پیج کې سیکشن جوړول غواړو. اوس موږ سره صفحه نمبر پیج نمبر 1 دې کومه 8 پیج کلیک کړو. نو بل صفحه 8 کې راځي درېمه. نو دې به درېمه صفحه تلل شي دویمه وپریدي او سیکشن بدل کی. او که موږ غواړو دا ما انډو کړو که زه غواړم چې نه زه
ایون پیج ته ځم جفت صفحې ته ځم او سیکشن بدلول غواړم نو ایون پیج چې کلیک کوم ما به 2 نمبر صفحې ته بوزي او سیکشن به هم ماته بدل کی نو دا د سیکشن جوړولو مختلف طریقې شوي مختلف کمانډونه شول او دینه پس به اوس وایو لاین نمبر یو خو موږ سره د لیک لپاره د پیراګرافس لپاره نمبر هغه نمبر موږ ویلي په هوم کې او دا د لاین لپاره نمبر یعنی هر لاین سره خپل نمبر راځي دا مختلف دغه لپاره ضرورت لپاره موږ ته پکاريږي کنټینیوس سیور کو دا لاین نمبر به کنټینیوس شکل کې رواني او دا به د مارجن ایریا کې وي او کته څومره انټر ورکوي څومره پیراګرافس لګي دا نمبر به مسلسل جاری وي او کنټینیوس موږ ورکړی دی نو په یو پیج کې 29 رالو 29 نو بلکې 30 شي او دا چې څومره موږ کنټینیوس رواني کوم غواړو چې نه د لاین نمبر بدلول غواړو ریسټارټ ایچ پیج نو د هر پیج وزن ته لاین نمبر سٹارټ شي او کله چې موږ سیکشن جوړ کړی نو ریسټارټ ایچ سیکشن چور کو د هر سیکشن به ځان ته لاین نمبر سٹارټ شي یا سپریس فار کرنٹ پیراګراف ورکو چې دې کې موږ د بازي پیراګراف نه لاین نمبر لکول غواړو بیا به دا کمانډ ورکو دا لاین نمبر به چلیږي څنګه په کم ترتیب بینو لاین نمبرینګ آپشن ته ولاړ شو په دې کې دا لاین نمبر به کلیک کو دې کې اډ لاین نمبر اډ کول غواړي دا اوس الریډي موږ اډ کړی دی سٹارټینګ وسنه شروع شي 1 نه فرام ټیکس د لیک نه فاصله سمونه نو دا اټو فاصله ده کني تاسو مخصوص فاصله ورکول شي یو انچ ورکوي نیمه انچ سمونه مخوخي اول کاونټ بای 1 دا ګوري دا یو نمبر فاصله په طریقې سره دا روان دی 1 2 3 داسې دا ته موږ سیوا کولم شو چې را 2 انچو فاصله سره راځي نو بیا 2 انچو فاصله سره خو بهتره ده 1 او بیا ورکو اوکې اوس فاصله موږ ماغه ورکړ څومره تاسو انچو کې ورکړه او ماغه حساب سره وختي اټو وا خدای موږ بیان ډوکو نو دا شول لاین نمبر کټوري ختمول غواړو بیا نن ورکو بیا د پدې پورشن کې کمانډ د هایفینیشن استعماليږي زیات تر په انګلیش کې او دا کته سو خیال کړی د انګلیش اخبار کې اکثر استعماليږي ولی په اخبارونو کې اکثر کالم وړي وي او د انګلیش ټکی اکثر غټي نو پوره ټکی په یو کالم کې نشي راتلې نو د لپاره هایفینیشن کمانډ زیات تر په اخبارونو کې استعمالي دي شي او تاسو په عام مضمون کې استعمالي نو د لپاره لګلی کټ کوي چې دې کې د بازي ټکی لاندې لاړ شي لکه اوس ما دې ګټ کو نو دې کې د پکچر ټکی لاندې رالو او دلته خالی ځای لګ پاتې شو خدا خالی ځای ډیر لګ دی لکه دومره دی چې دا پکچر ټکی پکې نشي راتلې دا سنته وګورئ ډایرکټلی نو دا ډایرکټلی چې دام دلته نشو راتلې نو کمپیوټر لاندې واستولو اوس موږ ته دلته کې د ډیفینیشن ضرورت ولی چې دلته د خالی ځای بد ښکاري د لپاره خو یو دا طریقه چې موږ جسټیفای کو کنټرول جی ورکو او کوم غواړو چې نه نیم ټکی د بره پاتې شي نیم د لاندې لاړ شي لکه څنګه اخبارونو کې وي د لپاره موږ ورکو هایفینیشن د هایفینیشن هم دوه قسمونه دي یو ته اتوماتیک هایفینیشن او بل ته مینوال موږ اتوماتیک ورکو کمپیوټر چې چرته ګوري مناسب ورته ښکاري البته ټکی هایفینیټ کی هایفن اصل کې ویل کېږي د ډیش ته او دی پورا عمل ته دی پورا پروسس ته ویل کېږي هایفینیشن چې دی کې د ټکی نیمګړی شي نو نیم ټکی دلته پاتې شو نیم لاندې لاړو دغه سي ډایرکټلی کې ډي آی برا پاتې شو باقی لاندې لاړو په پیج کې په ډاکومېنټ کې وسومرم چې ټکی دا به کمپیوټر خپل هایفینیټ کی او کوم هایفینیشن نه غواړو نن بکو او یا کوم مینوال غواړو مینوال زموږ د خوخه مطابق وای نو کمپیوټر کې موږ نه د یو ځای کنفرمیشن راولي تاسو کوي چې کوم ځای هایفینیشن پکا دی نو موږ د هایفینیشن بدلولم شو لکه زه د ټی نه پس هایفینیشن واړم نو ټی نه پس په کرسر کلیک کوم بیا به یس ورکوم نو ماته ټی نه پس هایفینیشن راکی دلته دا زم ګورو چې زه سومره پاتې ده اوس دلته کې ار نه پس هم زور کول شم نو ار نه پس وکړ سر کلیک کوم بیا به یس ورکم نو ار نه پس امرا اوسو کو چرته زما هایفینیشن نه خو نو بور کوم هایفینیشن باندې کیږي خالي هایفینیشن کې یو بل خبره ګورئ چې کله موږ مینوال هایفینیشن کو نو تاسو د هر ټکی کې یو د خړه غونې کر خرازي یو خدا کرسر خوځي او د هایفن ور کړی یو د خړه کرخي د خړې کرخي مطلب دا چې تاسو سره د زی چې د لیک دنو کده خو ټکی کې هایفینیشن ویم نو تاسو نشي کولای ولی د دې زی په جمان دي ها اوس موږ هایفینیشن کو دا ګورئ دلته هایفینیشن کوم لر کول واړو نو بیا ورته ورکو نن بیا هایفینیشن آپشن کې خبرې دي اتوماتیکلی هایفینیټ ډاکومېنټ کتا سودان کړی بس فایل وخپل هایفینیټ کیږي هایفینیشن په خپل کیږي هایفینیټ ورډز ان کیپس دا په وړو کې کیږي لیکن غټ حروف کې نه کیږي او کوم دا آپشن ورکړی نو غټ حروف کې هم کوي بیا د هایفینیشن زون دا هایفینیشن زی بسوي یعنی هغه ټکی به هایفینیټ کیږي چې ټکی کې دلته کم
حصہ ده لکه هایفینیشن کې د ټکی دوه حصې شي او بره حصه پاتې شي او لاندې شي او د بره حصې پلنوالی چې کم از کم دومره وي او دا مونږ کومول زیاتول شو کدی نه کم پلنوالی وي نو هغه ټکی به کمپیوټر لاندې راستي کې به هایفینیشن نه کوي بل لیمټ کنزیکټیو هایفنز ټو سمرا کرخو کې مسلسل هایفینیشن کیږي نو لیمټ دا مطلب چې یو کرخه کرالو مسلسل هایفینیشن دویمه کې راشي درېمه څلورمه سمرا کې راځي لیمټ نشته لیکن کوم دلته لیمټ ورکو دوه کرخه اوکې مور کو نو اوس په دوه کې افینیشن راځي اوس د دې एग्जांपल لکه تاسو کته شي دلته موږ ورکو اتوماتیک هایفینیشن اوس موږ سره هایفینیشن رالو په یوزینګ کې او دلته کې یو ټکی موږ داسې لیکل غواړو چې دوه کې مسلسل راشي یا دلته نه شروع کومګه دا ټیبلز ټکه موږ دې سره یوځای کوو نو افینیشن دلته راړو ابل ته ورکو پکچر ټکه مور کړو پکچر نمخ کې ومږه څټکه ولیکو چې دا افینیټ شنو ګورې مسلسل دوه کې راړو او زه دریم کې هم دا سچويشن پیدا کوم چې دلته هایفینیشن راشي اوس غواړي که زه فاصله ورکوم یا یو ټکی فرضي لیکم دې مې ولیکلو نو هایفینیشن نه کېږي ولې چې ما کنزیکټیو لیمټس دوه ورکړی دی نو مسلسل دوه کې راځي دریم کې نه راځي اوس که غواړم چې د نو لیمټ یا دریو کې د راشي اوکې مې ورکړو نو بیا به دریم کې هم راځي او که نو لیمټ نو بیا به هر یو لاین کې راتلی شي نو دا موږ سره د هایفینیشن کمانډ شو او دې نه پس دی واټر مارک استعمالیږي چې کوم په پیج کې په بیک گراوند کې څه لیک راوستل غواړو یا تصویر وغیرہ راوستل غواړو هغه لپاره استعمالیږي واټر مارک چې موږ څنګه کلیک کوو نو دې کې مختلف پیټرن راشي دې کې یو پیټرن وخو هغه پیټرن موږ ته ښکارا شي او دا اکثر د لیک نشاته راځي او دا واټر مارک رنگ هم پیکوي ولی چې بره په لیک وي نو دا لیک تیز پکار دی واټر مارک پیکا پکار دی کدی کې موږ څه تبدیلیان کول غواړو نو بیا بلار شو کسٹم واټر مارک ته کسٹم واټر مارک کې موږ کول غواړو په دې کې سنوم لیکل غواړو د خپل خوخه دلته به ټیکسټ کې څه لیکو موږ خپل خپل نوم لیکو ادارې نوم لیکو او بیا دلته کې لیکای سټایل بدلول شو کلر وغیرہ بدلول شو سایز بدلول شو اپلای ورکو شاته وګورئ واټر مارک بدل شو او کنه دې په پکچر چول غواړو بیا بلار شو پکچر واټر مارک ته سلیکټ پکچر ته بلار شو پکچر چرته پروتي پکچر ورته خو موږ سره اوسه موجوده پکچر دا پکچر دې اپلای وکړو او دا پکچر تاسو وګورئ په پیج کې راړو خدا لیک پیکر رالو کده پر موږ کلر تیزول غواړو دا واش اوټ واف کو او بیا به اپلای ورکو نو موږ سره راشي پکچر به تیز راشي خو دې لیک متاثر کوي لیک پکې صفه نه ښکاري نو دا بیا واش اوټ اپشن پکې ان پکار دی لاړو شو واټر مارک تا کسٹم واټر مارک بیا به واش اوټ ورکو او کوم دا واټر مارک ختمول غواړو نو دې لپاره ریموو واټر مارک ورکو بیا د پیج کلر صفحې ته کلر ورکول غواړو کم کلر زموږ خوښي دا ورکول شو لیکن دا کلر پرنټ کې نه راوځي دا صرف زنګا د نظر د پاره چې کم نظر په نظر زموږ کم رنگ خخ کاری نو هغه رنگ سلیکټ کول شو ولی کوم چرته پرنټ کمانډ ورکو نو پرنټ کې دا نه راوځي پرنټ د پاره بیا د کلر طریقه دا ده چې دا فلال موږ نو کلر کو او تاسو غواړئ چې صفحه د رنگینه راشي خو رنگینه صفحې سره کاټیج استعمال ډیر زیات کیږي او بیا هم کوم ته ضرورت نو انسرت ته ولاړ شو او بیا به شیپ ته لاړ شو یو شیپ به جوړ کو چې زموږ د صفحې مطابق یا کم ځای مونږ کلر کول غواړو هغه نه پس به مونږه دا شیپ کټ کو کنټرول ایکس باندې یا کټ کمانډ باندې ختم کو او بیا ولاړ شو په هیډر کې یا فوټر کې الته پیسټ کو او سیټینګ وغیرہ به وکړو او دینه پاسپور کو ډبل کلیک یا دلته به ډبل کلیک کو چې موږ د هیډر فوټر ایریا نه بار وځو یا اسکیپ ورکو نو دا صفحه
کم د دې کم بیک ګراوند دا اوس پرنٹ کې راتلی شي. د دې پرنٹ کتو طریقه دا ده چې هر یو شی مونږ ګورو چې پرنٹ کې به راوځي یا به نه راوځي. د دې پرنٹ پریویو به ګورو. نو پرنٹ چې اوس مونږ کلیک کوو اوس د صفحې رنګ بدل شو. ها دینه بس بل کمانډ په پیج لیاوټ کې دی پیج بارډر تاسو دلته نو چې دا ساده بارډر دي لاین بارډر دي او د کې به مختلف قسمونه دي. تاسو نن بارډر ختمول غواړئ بکس شکل کې اچول غواړئ یا شیډو ورکوي خو دلته د بارډر کلر هم بدلول شي او دا شیډو به تور راځي یا 3D ورکوي یا کسٹم مطلب په خپل خوښ باندې کم ځای نه بارډر اف کوي یا بدل بارډر ساتل غواړئ چې دلته موږ سره دا بارډر شي او بر لاندې بلاسي شي. دینه پس با ورکو اوکے دا شو پیج بارډر. ها پیج لیاوټ کې موږ سره بل کمانډ بل پورشن شروع کی د پیراګراف کې ډومبه د انډنټ دته ویل کی کومه یو پیراګراف سلیکټ کو یا دو پیراګراف هم سلیکټ کړ او د ګس طرف نه فاصله ورکو نو دلته نور کولی شو د لیفت انډنټ ویل کیږي او دا رائټ انډنټ ته د خي طرف نه په فاصله ورکي. دا مینوال کول غواړي نو دا نقطه تاسو پیمانه کې ښکاري د تاسو مخکې رسو کول شي چې څومره پیراګراف مو سلیکټ کړی هغه مخکې رسو کې دی شي دلته هم کول شي او د ډومبه لاین لپاره دی. بیا د سپیسینګ بیفور سپیسینګ افټر لکه یو پیراګراف یا دو پیراګراف موږ سلیکټ کړ او موږ فاصله ورکو بیفور د پیراګراف نه وړاندې دا پیراګراف نه وړاندې فاصله شو. سپیسینګ افټر د پیراګراف نه پس فاصله ورکو یا یو پیراګراف موږ سلیکټ کوو دا سپیسینګ بیفور شو او دا شو سپیسینګ افټر. او د سره زمونږ د پیج لیاوټ کمانډونه ختم شول او یو ځل بیا ریکوست کوو چې دا ویډیو تاسو زمونږ نه سبسکرایب کړئ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو ته شیر کړئ او که خوښ شي مو لایک کړئ او خپل سوالونه او خپل مشورې تاسو په کمنټس کې لیکلی شئ یا په واتس اپ نمبر باندې دا میسج کولی شئ او ان شاء الله بل لیکچر کې ملاقات کوو او خپل خیال ساتئ. الله پامان.